ډاکټر محترم په سیمه کې بیا بدلونونه را روان دي، پیښې سوي دي. په دې کې یوه پیښه ابتدا به له دې وکړو چې پاکستان د وزیرستان څخه کوم کډوال په ازاده خاوره کې په خوست کې پراته وو، د هغو یو آبادي یې بمبار کړې ده. اوس خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت دی، د طالبانو په اړه باندې دا ویل کېږي نه، بلکې تر ډېره حده پورې دا خبره کره هم ده چې دا په خپله باندې د اسلام آباد لاسپوڅی دی. نو تاسو دې پیښه ته په کوم نظر ګورئ چې مطلب هلته خپل یو حکومت دی، دوست حکومت دی، ملګری حکومت دی، د پاکستان په معنا زه شاید د دې باوجود بمبار کېږي، و دې ته په کوم نظر ګورئ؟ د ټول ناول خو جي ستاسو ډېره مننه. دغه پیښه چې کوم شوې ده دا ډېره د بدقسمتۍ خبره ده. درته ډېر خطرناک شروعات ښکاري د یو نوې ډېرې کړکېچنې جګړې د بیا د لرو بر افغانانو د وینې تویول، بلکې کېدای شي په منطقه کې هم د دې اثرات وي. دغه پیښه چې شوې ده دا یو طرف ته خو د پاکستان د بې رحمه جټ جازونو چې کوم هر قسم اسلحه په فاټا باندې استعمال کړله او وی چې موږ اپریشن کلیر کړل، هر سم کلیر کړل، ټول دهشتګرد مړه کړل، هر سم صفا کړل او هغه په خوست کې هغه کډوالو وزیرستانیانو په ورغلل او الته ماشومان او زنانه وجلې چې کم دی ویلیو چې دا موږ صفا کړی وو. په بل طرف ته د افغانستان د طالبانو حکومت کې دغه طالبانو کې بیا لږ فرق هم شته دی. د طالبانو اکثر چې کوم د افغان طالبانو لیډران دي د دوی کور، د دوی کسب، د دوی کاروبار، د دوی جایداد په پاکستان کې دي. دغه طالبانو به مخکې په حامد کرزي او په ډاکټر اشرف غني او دغه په ټیمونو باندې الزام لګولو چې د دوی خپلوان په اروپا کې اوسېږي، په غربي ملکونو کې دوی به څه وفادار شي. نو نن د دوی امتحان دی چې دوی به افغانستان ته څه وفادار شي چې د دوی خپلوان په کراچۍ او بارکه او پېښور یا په کوټه کې اوسېږي. او دا به څه حیثیت وي چې د افغانستان حکومت شته، دوی وایي چې شته، ټیک ته نړۍ نه دی تسلیم کړي، خو دوی وایي چې شته. نو چې شته نو د افغانستان تیارې درغلې جټ درغل د ستا سره کډوال انسانان ووجل، نو تاسو وکړل؟ ته آیا یو افغان ځان له یو مملکت یې کنه ته آزاد کشمیر شوې؟ که ته آزاد کشمیر شوې وې نو دا مغه سټریټیجیک ډوت پالیسی ده چې کومه جوړه شوې وه د جنرال اختر عبدالرحمن، د ضیاء الحق، د جنرال حمید ګل په دور کې. نو موږ آیا دا وګڼو چې اوس افغانستان د طالبانو په ذریعہ، د طالبانو د اسلام په ذریعہ، د طالبانو د جهاد په ذریعہ اوس آزاد کشمیر شو؟ دلته به داسې کیږي او بیا پاکستان دا وایي چې دا نه منه به بیا هم کوو. نو دغه په هر لحاظ سره ډېره غمګینه، دردناکه، زموږ ټولو لپاره ډېره پیغورجنه، ډېره ګمبیره مسله ده. تاسو د خپلو خبرو په ابتدا کې د یو بلې خطرناکې لوبې و طرف ته اشاره وکوله چې په سیمه کې یو بله ډېره خطرناکه لوبه شروع کېدونکې ده. د وزیرستان کې یو ځل بیا د فوجي اپریشن خبرې کېږي. دا تر کومه حده پورې صحیح دي او د دې له دې بلې خطرناکې لوبې سره چې کومه ته تاسې اشاره وکوله کوم تړاو دی؟ دا ډېر اهم سوال دی او په کار ده چې په دې باندې خو ډېر بحثونه هم وشي. دا داسې ده چې اول خو د افغانستان چې کم د موجوده بدلون راغلی دی یا سقوط شوی دی، دا زما په نظر باندې یوازې افغانستان سقوط نه دی، دې به اړیکې اخوا دیخوا په اوږدوالي په پلنوالي نورو ملکونو ته هم رسي. دویمه خبره دا ده چې پاکستان کم خلک پاللی وو او کومه ناره ورکړې وه او د دې ځای نه هره سیاسي پارټۍ به د دې ځای نه وایي چې موږ په افغانستان کې شریعت غواړو. عمران خان به هم وایي چې زه حکومت نه غواړم، دلته نګران حکومت پکار دی او هلته خو چې کوم دی نه صحیح حکومت نه دی، یعنې هلته شریعت پکار دی. فضل الرحمن به هم وایي، جماعت اسلامي به هم وایي، د ټوله به دا وي. اوس دا یو داسې عمل دی چې کله په بل کې په ګاونډ کې ته شریعت غواړې نو ځان ته ولې نه غواړې؟ دلیل په تور باندې، د دلیل نه علاوه د مکافات عمل په تور باندې هم داسې ده. ګوره جی چې کله فضل الرحمن وایي چې زه په کابل کې شریعت غواړم نو دې په اسلام آباد کې شهباز شریف ولې غواړي؟
د په شهباز په اسلام آباد کې پرویز مشرف د ولې غوښتو د پاکستان کې عین ولې غواړي بیا دغه عین نو بیا په کور کې عین غواړي مشرف غواړي شهباز غواړي او په گاوند کې چې کم د شریعت غواړي نو داسې خلک دوی دلته په پاکستان کې هم روزلي دي چې په پاکستان کې روزلي دي نو دا قدرتي خبره ده چې دا په دوی راځي دا به د مکافات عمل په تور باندې هم راځي او دا په دې والا سره په واپس راځي چې وای لکه څنګه چې ویل کېږي چې فوج په کار نه ده چې په سیاست کې مداخلت وکړي چې په سیاست کې مداخلت کوي نو نور مشکلات علاوه مشکلاتونه علاوه یو مشکل دام راځي چې سیاست په خپل دکم درنوځي دا یو دوه اړخیزه سړک دی دا د سینې د چې یو طرف ته چې به زبر سیاست کوم هغه به سیاست نه کوي نو تا خلک لوی کړل چې شریعت غواړي او شریعت ته صرف په اسلام په کابل کې ورته نیت ځان ته ورته نو نیت نو دا په تاره تاویږي او په کار د چرته شو ولې د نشي راته اخر هغه خلک چې کم په افغانستان کې شریعت غواړي کدا دومره خشه دي نو دا په اسلام آباد کې ولې نه غواړي الته جنگ جایز ونه دلته ولې نه جایز نو دا فکری تور باندې چې کوم دوی جوړ کړي دي د مکافات عمل په ذریعہ سره چې کوم دوی عمل کړي دي هغه ور سره په کار دي چې موږ به دعا کوو چې خدای دې ور سره وکړي چې څه زموږ سره کړی دي چې افغانستان سره چا سره کړی دي خدای دې هغه سره وکړي ولې دې نه وکړي ولې د دعا ولنه کو نو دا بل اړخ دی بلې د عالمي چې کوم دلته د ټولو نړۍ د پهلوانانو د میدان د سخکاری چې دلته راغلي دي ټیک ته په مصر شام لیبیا کې هم ډیره لوبو شو خو دلته زیات اهمه ده نو دلته چې اهمه ده نو د دې ک اړیکې د نور سره وی نو بیا هم په پاکستان باندې بده ورځ راځي نه که څه ما اصل پښتنه دا و زه بخښنه غواړم دغه غږ څه کوم دی لږ ستونزه لرو تکنیکي زما پښتنه دا و چې په شوال او په مکین کې و اوسیدونکو ته ویل شوي ستاسو دا سیمه خالي کړئ دلته د یو بل اپریشن تیاریانې روانې دي آیا دلته په رښتیا هم ستاسو د معلوماتو مطابق دلته په رښتیا هم یو څه داسې شته او که چېرته د دې اپریشن له لارې څخه اسلام آباد یو ځل بیا پښتون تنګول غواړي ګوره جي دلته څه نشته که څه شته د ویل دي چې نشته نو موږ ولې وایو چې شته او چې د وایو چې نشته نو د دې نه مخکې د دې نه د خلکو د کډ یعنی کډوال کېدو نه مخکې یو بل خبره کړې و د پاکستان فوج د وزیرستان خلک راغوتي چې هغه ته ویلو چې تاسو ذمہواری والے هغه یار مونږ یې ولې واکو دا ډرامه دوی مخکې کړې ده مخکې د دینه دا تراګر زیاتم کچرته وو په کې ازبکم او تاجکم او عربم او هر یو پنجابیم او لشکره جنگي عالمیم و دا ټول موجود اوس په کې دوی چې څو کړل نو آیا اپریشنونه ک بیا کوي نو دوی مخکې ټیک کړیو کچرته اپریشن په د دهشتګرد د موجودګۍ د وجه نه کیږي نو بیا په بهاولپور کې ولې نه کیږي بیا په جنگ کې ولې نه کیږي بیا په مرید کې ولې نه کیږي نو دې به بیا موږ کوټو کډوال کوي دې به بیا دې دا غواړي کدی دې غواړي دې په حواله سره سخت مخالفت ځکه پکار دی چې د دوی د فوجي ډرامې موږ ولیدلې چې مخکې څه کړیو اوس به بیا د تمه کوي چې ګنې دا اوس د اب زمزم ولم بدل اوس چې کم دین اوس به ټیک وي مخکې دروغ ول اوس دزل به ټیک نه وي دزل به دروغ نه کوي دې کې دهشتګردي ختموي نو په پنجاب کې ختم کی چې کم بنیادی هیومن ریسورس دی الته دې لشکره جنگي ختم کی جيش محمد ختم کی سپاه صحابه دې ختم کی جماعت الدعوه دې ختم کی حرکت المجاهدین دې ختم کی او بلاشه تنظیمونه دي الته حسین وای الته چې نمبر راشي بیا کومبینګ اپریشن وشي ټارګټډ وشي او مین سټینګ وشي او زمنګ د پر شر دغه چې اول به زه د کلی خالی کوم د علاقې به خالی کوم تاسو ما ور پرې دي زبد لسم وجدم او بیا چې کله ارس وشو نو اخو نه کړم الټا زمنګ د کورونو صندوقونه پټ کړل زمنګ د دکانونو وړوکی شوینه پټ کړل چې د جګ ګلاسونه پټ کړل فریجونه خو پټ کړل ټي وي خو پټ کړل نو دا خو ډرامې خو موږ کتلې دي د پکار د چې ټول خلک د مخالفت کوي ورته وایي چې کچرته اوس تا ترګلې دلمي نو تا خو چې ختم شنو تا څنګه رالو ته پوښه دی پوښه نه په دې کې د ولزم ورشته نه په دې کې د بل فوجي اپریشن اجازه درکول شو نه درنه داته وکول کول شو چې تب چرته د سړی توپ اپریشن مو کې سړی توپ اپریشن کا شو سریلانکا کړو انا مونږ هوتا نو نکو د تاملناډو سره چې څه کړیو څنګه کړیو چې پرشتیا کول غوښتل نه کول شو چې پرشتیا نه کول غواړي نو اسه ډرامې کول غواړي
د دې د وجه نه زموږ تعلیم تباه کوي، سماج تباه کوي، زموږ تجارت تباه کوي، زموږ خلک غربت نه سم کرخه کوی ته ورځول. دستا اوس هم زړه یخ نشو ته اوس هم هغه ډرامې را سره کوي چې ته وایي چې دهشتګرد کني کده نو اده په ستا په پنجاب کې دغه نه زیات پروت دی ته هغه ته ولې نه وایي او دم دې سره یو صدا ستا اساسي دي کنه ستا اساسي دي چرته بوزي هم دغه دهشتګرد کشمیر ته په منځ کې شیف کړیو کنه دا د هزاره ته شیف کړیو دا د پنجاب ته شیف کړیو اوس ته بیا په کار غل بیا د وزیرستان ته راوستل قطر راوستل دا بالکل دا نه دی منل پکار دا دلیل وسره نه دی منل پکار نه منل مطلب تاسو په خیال باندې پر کومه کچه باندې او د دې مخالفت څنګه وکول شي ګور چې د دې مخالفت داسې کول پکار دي چې به دا دهشتګرد چې څومره دي دا تا جوړ کړی دي ته په پوهې تا روزلې دي تا ځای ورکړی دی تا ویلو چې ما ختم کړو ته اوس وایي چې بیا راغی نو څنګه راغی نو زموږ څوک دي نه دا به څوک ورته وایي دا په کار چې موږ ورته وایو دا به کام ورته وي دا په کار چې پښتون ورته وایي د دهشتګردۍ په د نوم باندې نور د علاقې تباه کول نه دي ورکول پکار او کني د ځان سره بوزي د خو بوتلې دي هرڅه چې چرته خو خدلته بوتلې دي دا دهشتګرد خو چې کم ځای د غوښتلې دي الته ساتلې د دومره د دوی تابعداران دي چې دوی به چرته په پنجاب کې حمله ځکه نه کول دا نه وایم چې کړی وي کتم دا نه غواړم چې په هیڅ باندې دا ولا کړی وي خو چې د دوی وې مونږ لا ماته کړی دا د دهشتګردو ته جنرال کیانی به جنرال راهیل به ملا دومره ماته وا دومره صرف ماته وا چې په باسین نشو پوره کېدلې مونږ ته املا بالکل ټیک و دا څه مطلب شو دغه مطلب دا چې ما په وجني بیا چې کم دته کم بجټ راغلی وو چې کم امداد شو نو پاکي خود اسلام آباد محفوظ کړو پنجاب محفوظ کړو سند محفوظ کړو خیبر پختونخوا د یو وخت فاټاو بلوچستان ته ټول او ور بر په ور کړی اروپی واصله کړي د 2000 اور بنا زیاته او په اسلام آباد صرف په اسلام آباد باندې 22 تربا په پنجاب باندې 200 تربا پس سند باندې 200 تربا نه پاک باندې 30 تربا نو الته خدا او دا نور ته دې مطلب دا چې دهشتګرد ته چې ما مولا چې ولې نه دوله کنه نو د دې جنگ نه به پښتون څنګه وځي چې نه دهشتګرد منما نه دهشتګرد ملګری ما نه دغه ذمہوار يم ته علاج يم ستاده او تم ولې به کور کوي تمکه به کور کړم تا کومه تور وکړه تمکه زه تباکلم کم ځای د کار دی وکړو او ته چې په پنجاب کې دهشتګرد دینو هغه ولې نه وژني غیر خلاف انا مناپرشن ولې نه کوي ولې بلپور نه کډوال کوي ولې جنگ نه کډوال کوي ولې مرید کې نه کډوال کوي ولې الته دهشتګرد سي پوسيږي او زما ولا نه زما په والا سره ما په ولې ما په دمو ولې په خپل مې ولې او چې روستو ګورو دهشتګردم ټیک په ټول فوجي اپریشن نه چې څومره مشوي دي په ټول فوجي اپریشن کې د یوم فرست سیکنډ ثرد کیډر لیډر نه مړ کړي په ټولو فوجي چوکو باندې دوی یو دهشتګرد دي نیولې کني ولې د پولیس نیولې نو دا ښکارا ثبوتونه د تاریخ به څنګه را بدلای درته تاسو نه خلسي بخنه غواړم تاسو مش تکنیکی ستونزه ده د ژغه ازانګي کې درته تاسو نه خلسي د جرګې د لپاره کڅام مده ډیره لنډه سوي د تروسې دوه میاشتې نه دي سوي او میاشتې نه سوي تاسو نه خلسي پر دې کیسه باندې د جرګې یو بل جرګه راغشتل به شوي ولې یوازې دا کیسه نه ده په آزاد وطن کې هم روس کم دی په لومړي ځل باندې د طالبانو سفارت په روس کې ومنل او لدې علاوه د امریکای په خوانی ولسمشر ټرمپ یو ځل بیا دا خبره کړې ده چې امریکا باید بیرته افغانستان ته لاړ شي په کراچۍ کې بلوچو قبل کړی دا برید بلوچو په کراچۍ پوهنتون کې یو برید کړی دی چې چاینیز پکې مړ دي دا یو ځل بیا وسیمایزه لوبه ته اشاره نه کوي او تاسو څه خیال دی آیا د دې لوبې مرکز به بیرته پښتونخوا نه وي که چېرته دا وي نو د دې لپاره د جرګې یو بل منطقي یعنی یو بل جرګه د پښتنو کول ښه به نه وي په دې حالاتو په رڼا کې بیخي به ټیک وي موږ خو د بلوچو په شان تکړه خو یو نه چې خلاص شو موږ به په جرګو باندې خلاصېږو ټوپک خو موږ هم نه راغلو موږ خو د بلوچ سړی خو رانه مخکې وو د هغوی زنانه هم زموږ د سړو نه مخکې زموږ نه مخکې دي بل چاته ولې وایم زما نه مخکې
نو موږ خو په دې باندې خلاصېدی شو چې جرګې راوغواړو په هغه کې نړۍ ته دا وایو چې زما د وطن فیصله چې کوي د دې فیصلې تپوس به د پنډې او د لاهور نه کوي زما نه کوه زما د جرګې نه کوه په لر او بر کې چې څه عملیات کېږي څه پالیسي راځي د پاکې به دا کام ورسره خبره کوي او چې دا کله ورسره وکړي او د پنډې او د اسلام آباد نه دا واک یوسي نو بیا به دوی لا په کور په امن شي چې کله دوی دا نه وي وړی نو د سټریټیجیک واک د بل چا په لاس کې او د صرف بیکیارډ شي د صرف د دې لپاره شي چې په دې کې به مختلف اصلي ازماول کېږي نو بیا خو بخښن وخت نه راځي نو جرګه بالکل ضروري ده د جرګې بالکل دا یو نقطه چې سره ته ورسوي دا ډېره ستره نقطه ډاکټر صاحب محترم ستاسو ډېره زیاته مننه د وخت راکولو ډېر په زړه پورې ژوندي اوسئ او په قدر اوسئ ډېره مننه